چې یو سړی ترکاری د کاسې د میز نه خوري نو دا جایز دي که نه؟ محترمو حدیث کې د دې منع راغلی ده چې طعام به د کاسې د میز نه نه خورئ. دې دپاره مسند احمد 3 نمبر جلد دی او دا صفحه ده 80 حدیث نمبر دی 3214 دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت تے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تاکلوا الطعام من فوقه تاسو طعام د پورته نه مخورئ وکلوا من جوانبه او د اطرافو نه خورئ فإن البرکة تنزل من فوقه ځکه برکت د پورته طرف نه نازلېږي. ولهذا ترکارۍ کې که تخکې دا مسله ده چې کاسه کې وي د میز نه به نه خوري د دې طرفونو د دې نه به خوري. دا مسند احمد او جلد نمبر دے 3 صفحہ دا 80 او ما سردار الحدیث القاہرہ د مصر والا چاپ. باقی د ډوډۍ مسله ده نو ډوډۍ مسله کې دا مسله ده چې ډوډۍ کې بدریو خبرو ته فکر کوئ. یو خبره دا ده چې ډوډۍ د میز نه خوړل دام صحیح نه دی، اسراف دی. دویمه دا ده چې ډوډۍ کې کمزې پوسته پړسېدلی دی، اکثر د خلکو هغه خوښي هغه چې خوري نو د هغې خوړل هم صحیح نه دي. 3 نمبر مسله دا ده چې دسترخوان باندې ډوډۍ حاضره شوه د ترکارۍ او د کتغ انتظار به نه کې، دا د ډوډۍ اکرام دی چې هغه به خوري. دا 3 واړه مسلې د فتاوی عالمگیری کې 11 باب دی فی الکراهة فی الاکل وما یتصل به صفحه د 300 او شپږ دېرش جلد 5 نمبر دې کې دا 3 واړه مسلې دي. ومن الاسراف ان یاکل وسط الخبز دا اسراف دی چې د ډوډۍ منځ خوري ویدع حواشي او طرفونه پرېږدي او یاکل منتفخ منه ویترک الباقي کم ځای پړسېدلی دی هغه خوري او باقي پرېږدي ځکه دا نوع تجبر دی، دا تکبر دی. خو لاندې یو مسله کړې ده که داسې وه چې یو سړی دا منځ خوري خو بل سړی ورپسې دی هغې اطراف خوري بیا مشکل پکې نشته، خو که بل څوک اطراف نه خوري او دا یوازې د ډوډۍ دا منځ خوري دا بیا صحیح نه ده. 3 نمبر دغه مسله کوي ومن اکرام الخبز الله ينتظر الاداء اذا حضر د ډوډۍ د اعزاز نه دا ده کله چې ډوډۍ حاضره شوه د ترکارۍ انتظار به نه کوي او ډوډۍ به خوري. دا 3 واړه مسلې عالمگیری ده 5 جلد دی 314 او 313 صفحه باندې دا ذکر کوي.